دوستانو سلامونه، وخت مو په خیر. په دې ویډیو کې به مونږ په ټیک ټاک کې اکاونټ جوړو. نو هغه لپاره تاسې باید د ټیک ټاک اپ ولرئ ځان سره یا د ټیک ټاک برنامه. نو افغانستان کې خو فعلا د دولت له لوري د ټیک ټاک استعمال بې له وي پي ان یا فلتر شکن چې ورته وایي دې نه بغیر یا دې نه پرته نشئ کولی تاسې استعمال یې کوئ. نو باید د ټیک ټاک برنامې ترڅنګ تاسې یو وي پي ان هم ولرئ له ځان سره. نو ما دا دواړه شیان تیار دلته ډاونلوډ کړي دي، له ځان سره مې انسټال کړي دي له پلی سټور څخه. نو تاسې که نه یې ډاونلوډ کړي تاسې هم ځان سره انسټال کړئ او بیا به تاسې ټیک ټاک په برنامه باندې کلیک وکړئ. کلیک کول نه وروسته به بیا دلته تاسې نه پوښتنه کوي چې یوز فون اور ایمیل، یعنی تاسې سیم استعمالوئ او که ایمیل، کنټینیو وید فیسبوک، کنټینیو وید ګوګل، کنټینیو وید ټویټر. نو ستاسې خوښه بیا که تاسې د فیسبوک هغه سره لینک کول وصلول غواړئ بیا کنټینیو وید فیسبوک باندې کلیک وکړئ، او که ګوګل سره کوئ بیا کنټینیو وید ګوګل باندې کلیک وکړئ، او که د ټویټر یا ایکس سره دې سره یې وصلول غواړئ نو بیا به په دې دریم خانې باندې کلیک وکړئ. نو ډونټ هیو ان اکاونټ تاسې یعنې وایي اکاونټ نه لرئ نو ساین اپ باندې به کلیک وکړو. نو دلته ستاسې خوښه چې په سیم کارت مو جوړوو بیا به دغه لومړی اپشن چې دی فون نمبر کې به خپل تلیفون شمیره ولیکئ، او که وایئ چې نه زه د ایمیل باندې جوړوم نو بیا به تاسې کنټینیو وید ګوګل باندې کلیک کول نه وروسته به که تاسې تیار د ګوګل ایمیل یا ګوګل آی ډي اکاونټ مو خلاص کړی په جیمیل کې نو بیا خو بلته دغسې اپشن راشي چې یعنې ستاسې ایمیل به لیکل شوی، هغه ایمیل چې تاسو سره فعلا په موبایل کې خلاص دی، او بل اپشن به وي اډ انادر اکاونټ. نو که تاسې هغه موجوده کوم ایمیل چې ستاسې په موبایل کې دی تیار لاګین دی، تیار خلاص دی، که هغه سره تاسې نه هغه کول غواړئ بیا به په اډ انادر اکاونټ باندې کلیک وکړئ، او که وایئ چې نه په همدغه باندې جوړوم ایمیل باندې نو همدې ایمیل باندې به کلیک وکړو. تاسې به هم کلیک وکړئ. کلیک کول نه وروسته به لږ منتظر پاتې شو. هغه نه وروسته به چې ایمیل باندې کلیک وکړو بیا به موږ نه when is your birthday will not be shown publicly. نو تاسې چې د خپل د کالیزې ورځ یا د تولد تاریخ مو کوئ دا به پبلیک سره نه شو کېږي، یعنې عامو ټولو ته به نه کېږي. نو دلته به زه خپل د تولد تاریخ هغه کړمه، تاسې چې هر یو هغه تاسې به یې ولیکئ. هغه نه وروسته به بیا چې تولد تاریخ مو انتخاب کړ بیا به په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. نیکسټ باندې کلیک کول نه وروسته به بیا ستاسې خوښه چې تاسې نیک نیم یا تخلص چې ورته وایي هر څه چې مو لیکه، زه به دلته فعلا نوم ولیکم او په کنټینیو باندې به کلیک وکړم. نو دوستانو هغه نه وروسته به زموږ اکاونټ جوړ شوی دی. نو تاسې نه به ټیک ټاک ستاسې د شمیرو په اړه اجازه غواړي چې تاسې آیا ورسره کول غواړئ، که خوښه مو وه الاو یې کړئ، او که نه په ډونټ الاو باندې هم کلیک کولی شئ. زه به فعلا په الاو باندې کلیک وکړم. نو دا وه د نن ورځې ویډیو. که خوښه شوې مې وي در سره لایک یې کړئ، که کوم نظر یا پوښتنه لرئ له موږ سره یې د کامنټ له لارې شریکه کړئ. نو تر بلې ویډیو پورې مې په پاک او مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست خوښ او اباد اوسئ.